افغان پانګوال له بهرو هیوادونو څخه خپله پانګه هیواد ته راوړي. ضربت خان هغه افغان پانګوال دی چې وړاندې په عربي متحده اماراتو کې کاروبار کوي او اوس یې په کابل کې د کمپلو جوړولو کارخونه پرانیسته. هغه وایي موخه یې د هیواد ځوانانو ته کار زمینې برابرول چې اوس مهال په دې کار بریالی شو. موږ خو یو خو دا اوس ما خپل په بهر کې کار کاوه، په اماراتو کې مې کار کاوه، نو د هغه کارم کاوه، د رخت کارم کاوه، د کوریا او د انډونیشیا او سنګاپور او د چین نه د دغو نم کاوه. بیا هم داسې دا ذهن هم داسې را جوړ کړه چې موږ باید ولاړ سو، نور هغه خپل وطن کې هلته عزت هم وي. نو بیا مې زړه دا غوښت کار دې موږ ښه و، هلته هم ښه کار و. زړه مې دا غوښت چې زه ولاړ سم هلته، که د ما له وسه وسي چې زه یو څو کسانو ته کار ورکړم، نو زه به په هغه باندې ډېر خوشحاله او زه به فخر پرې کوم. د کمپل د جوړولو د کارخونې مسؤل وایي اوس مهال 300 کسانو ته د کار زمینه برابر کړي چې په راتلونکي کې دغه کچه زرو ته ورسیږي. دغه کارخونه د ورځې 2000 کمپلو د تولید وړتیا لري. اوس فلحال چې د موږ کوم چې کار روان دی، دا اوس په موجوده حال کې تقریبا 300 ته نږدې نفر له موږ سره کار کوي اوس کارګر. خو که چیرته بازار ته په کتو سره نو موږ به ډیر دغه کوشش وي چې موږ دغه خپله د کارګرو شمیر تر 0 پورې ورسوو په داخل د کارخانه کې، او بیرون د کارخانې نه خو په زراو کسانو ته بیا په دې کې کار پیدا کیږي. اوس فلحال د موږ تولید چې ده تقریبا 2000 کمبلې موږ تولیدولی سو، او بازار په موندلو سره دلته د خپله د امارات د دولت ډېر همکاري ته ضرورت. که چیرته هغه موږ ته توجه وکړي نو موږ دغه خپله دغه کارخانه چې ده د دغه تولید چې ده دا موږ 50,000 نه پورته کولی سو، او موږ کولی سو چې افغانستان د کمپلو له خوا نه 100% موږ دغه خپلو خلکو ته امارات ته خو د دوی د توجه به وي، موږ اطمینان ورته ورکوو چې موږ به افغانستان د کمپلو له طرف نه خودکفا کوو. یو شمېر هغه ځوانان چې په یاده کارخونه کې کار کوي خوښ دي او زیاتوي د دې پر ځای چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو ځي، په کور دننه ورته د کار زمینه برابره ده. او دوی غوښت چې دلته راشي تاسې کارونه وکړي. اوس هم تشویق کوي تجاران چې دلته راشي کار وکړي. هغه مسؤلیت موږ رپه کړی ده. اوس د ما فکر زه هم چې مسؤلیت اوس دوی باید را سره کومک وکړي، په د موږ تولیداتو ته د موږ کارخانه ته توجه وکړي. موږ د دوی نه هیڅ شی نه غواړو، صرف او صرف موږ د برق مشکل لرو په عموما کې دغه صنعتکاران او نور چې د تعرفې په باره باندې دوی که چیرته د افغانستان هغه ته اهمیت ورکړي کارخانو ته، نو دوی باید تعرفه جګه کړي. ضربت خان له دولت څخه غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې ورسره همکاري وکړي او ترڅنګ یې په بهرنیو تولیداتو تعرفه لوړه کړي. په لومړي ځل د کمبلو کمپانۍ په افغانستان کې جوړه شوه او د دې ټولو ته مبارکي ورکوم. زه ډېر خوشحاله یم چې موږ د نورو هیوادونو په بد شو، یعنې نورو هیوادونو ته تلو هلته ډېر خطرونه و، لکه ایران ته خلک په قاچاق ځي، پاکستان ته ځي، هلته ډېر خطرونه دي او خلک ډېر له مشکلاتو سره مخامخ کیږي. او اوس زه ډېر خوشحاله یم، نور کارګر هم دلته ډېر خوشحاله دی او دلته تقریبا ډېر هغه دي دغه کارګران دي هغه ډېر خوشحاله دي چې په خپل هیواد کې د کار زمینه ورته برابره شوه. تجارانو زیاده خواهش ده چې دوی دلته په افغانستان کې پانګونه وکړي او دلته کارونه وکړي. کوم خلک چې قاچاقي باندې ځي افغانان او هغه له کارو ځي رامینیسي، له قاچاقي لارو ځي رامینیسي او دوی دلته په افغانستان کې خپل کار وکړي. او تجارانو دا خواهش ده چې دلته دوی پانګونه په افغانستان کې وکړي. یو بل تن چې وړاندې د بیکارۍ له ګڼو ستونزو سره مخ و، اوس خوښ دی چې د کار زمینه ورته برابره شوې. بیکاري وه که نه کار نه و، او اوس ژمی دی، ژمي په موسم کې خو بیخي بیکاري زیاتېږي. نو اوس الحمدلله په خپل هیواد کې او په دې شرکت کې موږ ته د کار زمینه برابره شوې ده. ډېر خوشحاله یم.
د کمپلو جوړولو په دې کارخونې شاوخوا 930 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د یو کال په موده کې چارې بشپړې شوې دي.